बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी दे। रुस्तो द लोय ज़ाहिदानो और लोय उलमानो नशो द हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद दे ची हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु दासे इल्म हासिल करे दे कि द हग़े न हक़ हाजिज दे खो हग़ोई हग़ा महफूज सातले दे। हर कल ची दता द नबी अलैहि सलाम द नबुवत पर उम्बैज़ल खबर ورسیدلو दे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु खपल रोर द हालातो तहक़ीक़ द पारा मक्की ता वलेगो कि सोख दावा कवी कि मा ता वही राजी आसमानी खबरों राजी द हालात मालूम का और द हग़े खबरे पगवर वावरा आगा मक्की मुकर्रमे ता द हग़ रोर रागे और हालात मालूमवलो नपस वर्ता वरगे और वैल कि मा हग़ोई दखो आदतुनो और दखो अखलाक़ो पर हुक्म वलिद और दासी कलाम में त्रे वावरेद कि न शेर दे और न द कहानानो जादूगरू खबरी दी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु पदी मुख्तसर खबरी तसल्ली व नशवा पखपलई द सफर सामान तैयार करो और मक्की मुकर्रमे ता ورسید او نیغ مسجد حرم تلاړو نبی علیہ السلام یې نه پیژاندو او د چانه یې پوښتنه د مصلحت نه خلاف ونه کړه د ماښام پورې په دې حال کې و ماښام د حضرت علی رضی الله عنه ولید چې یو ناشنا مسافر دی د مسافرانو غریبانانو بے وطنو خبرې کېدې د هغوی ضرورتونه پوره کول دي حضراتو په کوډګۍ کې پریوتو خپل کور ته یې راوست میلمستیائی وکړه خو د دې پوښتنې ترې سو ضرورت ونه کړو چې څوک او څنګه راغلی مسافر هم څه ظاهره نه کړه سبا بیا جمعات ته راغی او ټوله ورځ یې په دې حال کې تېره شوه چې پخپله یې ورته پته ونه لګېده چې نبی علیه السلام څوک دی او پوښتنه یې د چا نه ونه کړه البته د دې وجه به دا وه چې د نبی علیه السلام سره د دشمنۍ قصې ډېرې مشهورې وې د نبی علیه السلام او د دوی سره میلاویدونکو ته هر قسمه تکلیفونه ورکولی شو د ده به دا خیالو چې صحیح حال به معلوم نشي او بدګمانۍ په وجه به تکلیفونه اوچت کړم دویمه ورځ ماښام بیا حضرت علی رضی الله عنه ته خیال وشو چې بې وطنه مسافر دی چې په ظاهر کې سارس دپاره راغلی دی هغه پوره نشو
ځکه یې بیا کور ته راوست د شپې پیرې خوراک وکړو خو پوښتنه یې ترې په دې شپه هم ونه کړه درېیمه شپه ته بیا هم دا حالات و نو حضرت علی رضی الله عنه ترې پوښتنه وکړه چې تاسو څه کار دپاره راغلي یئ څه دې عرض دی نو حضرت ابوذر رضی الله عنه اول هغه ته قسم ورکړو وعده یې ترې واخیستله چې صحیح حال به ښیي دې نه پس یې ورته خپل عرض وښودلو حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې بېشکه هغه د الله رسول دی او سبا چې کله زه ځم نو ته هم راسه لاړ شه حضرت ابوذر رضی الله عنه ته وویې هلته به دې ورسوم خو د مخالفت زور دی د دې لپاره په لاره کې که چیرې ماته څوک داسې سړی مخامخ راشي چې د هغې نه ستا زما سره په تلو څه ویره وي نو زه به کښېنم یا به خپلې پاڼې سموم ته نیغ روان اوسه ما سره مه ودرېږه په دې وجه چې ستا زما سره تلل معلوم نشي دغه شان سحر د حضرت ابو علی رضی الله عنه رستو رستو د نبی علیہ السلام خدمت کې ورسېدو خبرې اترې وکړې سمدستي ابوذر غفاری رضی الله عنه غفاری رضی الله عنه مسلمان شو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه تکلیفونو په خیال وفرمایل چې خپل اسلام اوس مخکاره کوه پټ خپل قوم ته لاړ شه هر کله چې زمونږ غلبه شي هغه وخت راشه عرض وکړو اے د الله رسوله هغه ذات مې د قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساه ده چې دا کلمه توحید به د هغې پورې د هغې بې ایمانو په منځ کې به په زوره ووایم هغه وخت مسجد حرم ته تشریف یوړو او باوچت اوازی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله وی بیا سو د سلورو طرفونو خلق را پاسېدل او دومره یې وواهه چې زخمی شو مرګ ته نږدې شو د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس رضی الله عنه چې تر دغه وخته پورې مسلمان شوی نه و د هغه د پاسه د بچ کولو دپاره سملاس او خلقو ته یې ووی چې څه ظلم کوئ د دې سړي قبیله غفاري ده او د دې قبیله د ملک شام په لاره کې پرته ده ستاسو تجارتي وغیره ټول ملک شام سره دي که چیرې دا سړی مړ شي نو شام ته به تلل راتلل بند شي په دې خبره د خلکو ته هم خیال پیدا شو چې د ملک شام نه زموږ ټول ضرورتونه به پوره کیږي دغه لاره بندېدل مصیبت دی په دې وجه یې هغه پرېښودو حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه دویمه ورځ بیا دغه شان مسجد حرم ته لاړو او په اوچت اواز یې کلمه وویله خلقو د دې کلمې د اورېدلو طاقت ونه لرلو او پرې
بیا ورلل او وهو دویم ورځ بیا حضرت عباس رضی الله عنه عشان هغوی ته ووی او لرې کړل چې تاسو د تجارت لاره به بند شي. پیدا د نبی علیہ السلام د دې ارشاد سره چې خپل اسلام پټ ساته دا هغه حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه د کار د حق کولو د یو جوش او جذبه وا چې هر کله دا دین حق دی نو د چا د پلار سو ټیکا دا چې د هغه د ویری دا پټ کړی شي او د نبی علیہ السلام منع کول د شفاعت لوجو چې کېدې شي دا تکلیفونه ونزغملی شي کني د نبی علیہ السلام د حکم نه خلاف د اصحاب کرام رضی الله عنهم مجال اړوون دا د دې څو نمونه مستقبل باب کې روانه ده چونکه نبی علیہ السلام په خپل دین خورولو کې هر قسمه تکلیفونه زغمل دي. په دې وجه حضرت ابو ذر رضی الله عنه په اسانتیا باندې عمل کولو په ځای د نبی علیہ السلام تابعداري غوره کړه. هم دا یو څیز و چې د دې په وجه هر قسمه ترقي د دین او د دنیاوي د اصحاب کرامو رضی الله عنه د قدمونو ښکلول او هر یو میدان د هغوی په قبضه کې و چې چا به یو وارې کلمه شهادت وویله د اسلام د جنډې لاندې به راغی نو لوی نه لوی طاقت به هغه نشو منع کولی او نه لوی ظلم به هغه د دین د خورولو نه لرې کولی شو. زمونږ ویډیو تر دې ځای پورې وه. که په ویډیو کې څه غلطي شوي نو بخښنه غواړم. زمونږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.